ننګرهار کې سلګونه هیوادوالو اسد 28مه د انګریزانو پر ضد د افغانانو د بری ورځ د وی راټولیدنې پر مهال ونمانځله. دغه غونډه چې د دبستان علمي او فرهنګي مرکز لخوا جوړه شوې و ګډونوالو د خپلواکۍ په ارزښت او هیواد ساتنه خبرې وکړي. د دبستان فرهنګي مرکز مسؤل ډاکټر لطف الله خیرخوا وایي له دغه راټولیدنو یې موخه د خپلواکۍ او بری ورځ لمانځل او په یاد ساتل دي. مهمه ورځ ده او په دې ورځ باید د خپلواکۍ او د افغانانو د تاریخ د مهمو ورځو یادونه وشي. دا د درس او د عبرت او د خپل راتلونکي د ټاکلو په پار ډېره زیاته مهمه وي. په همدې مناسبت موږ دلته راغونډ شوي. ننګرهار کې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش رئیس عبدالسلام وزیروال وایي د خپلواکۍ او بری ورځ چې د افغانانو ملي ویاړ ګڼل کېږي لمانځل او په یاد ساتل د ټولو ګډ مسؤلیت دی. خپل ولس ته خپل میړني ولس ته مبارکي وایم د دې پرتمینې ورځې. الله تعالی دې وکړي چې افغانان د دې خپلواکۍ د دې ورځو څخه داسې یو احساس والي چې نور د خپل وطن جوړښت ته کار وکړي. دا څومره ورځې چې موږ د خپلواکۍ لرو همدا کفایت کوي. نور د الله تعالی دا ولس دا وطن دا هیواد دا وګړي د دغسې یو حالت نه خلاص کړي په امان کې وساتي چې پردي راشي دلته بیا یرغل راوړي او موږ بیا د خپلواکۍ دپاره قربانۍ ورکوو. ننګرهار کې د ځوانانو امیر قاری محمد آصف ظهیر وایي هیواد مو بېلابېلې تاریخي ورځې لري او باید ځوانان د نمانځلو ترڅنګ په ارزښت هم پوه شي. د دغې ورځو ګټل اسانه نه دي، نه چا په تحفه کې راکړي نه په ډالۍ کې راکړل شوي. دا په ډېرو سختو قربانیو باندې ترلاسه شوي، نو بیرته یې ساتل له هغې څو چنده سخته قرباني غواړي. هیله او غوښتنه مې دا ده له ټولو ځوانانو څخه چې د دغې ورځو د ساتلو د دې وقار د ساتلو په خاطر باندې خپلې خولې تلې کړي او دا ورځې په ډېر افتخار او جم جوش سره ولمانځي او ویې ساتي. د یادونې ده چې له نن شاوخوا 100 کاله وړاندې د شاه امان الله خان واکمنۍ پر مهال افغانانو د انګریزانو پر ضد مبارزه کې بری ترلاسه کړ او دغه ویاړ یې هیواد لپاره پرېښی.